خو سلامونه مو هرکلی کومه. خوښ یم چې له تاسو سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم. که مو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. نننۍ ویډیو مو د افغانستان او د ایرلینډ د لوبې په باره کې ده. د افغانستان او د ایرلینډ دوهمه شلاوریزه لوبه نن ترسره شوله. د دغه لوبې ټاس افغانستان ګټلی و او خپله یې د بیټینګ پریکړه کړې وه. د افغانستان له طرف نه ایرلینډ ته 278 منډې هدف کېښودل شو. د درو لوبغاړو په سوځېدا سره حضرت الله زازي 162 منډې پکې وکړلې، عثمان غني 23 منډې پکې ترسره کړلې، شفیق الله شفق 7 منډې، محمد نبی ساخیل 12 منډې او نجیب الله زدران 1 منډه. نو افغانستان لوبډله وتوانېدله چې ایرلینډ لوبډلې ته یو ډېر بهترینه او ډېر غټ هدف پورته کړي چې 278 منډې، او ایرلینډ لوبډله ونه توانېدله چې یاد هدف پوره کړي. د ایرلینډ لوبډلې 193 منډې جوړې کړلې او د شپږو لوبغاړو په سوځېدا سره د افغانستان له طرف نه راشد خان ډېر بهترینه بالینګ ترسره کړ چې 4 ویکټې پکې واخیستلې. سمیع الله شنواري 2 اوره ترسره کړلو، 28 منډې ورکړلې، کریم جنت 4 اوره ترسره کړلو، 30 منډې ورکړلې، محمد نبی ساخیل 3 اوره ترسره کړلو، 30 منډې ورکړلې، فرید ملک 3 اوره ترسره کړلو، 45 منډې ورکړلې، 1 ویکټ یې واخیستله، او مجیب رحمان 4 اوره ترسره کړلو، 30 منډې ورکړلې او یو لوبغاړی وسوځاوه. نو ایرلینډ لوبډلې پوره 100 اوره ولوبولو، 6 لوبغاړي یې آوټ شولو او 194 منډې یې جوړې کړلې. افغانستان لوبډله وتوانېدله چې دغه لوبه په 84 منډو باندې وګټي. نو دا د افغانستان لپاره یو ډېره بهترینه لوبه وه او په دې لوبه کې یو ډېر غټ ریکارډ هم جوړ کړ چې 278 منډې یې جوړې کړلې. یعنې تر اوسه پورې یوه لوبډله هم نه ده توانېدلې چې دومره غټې منډې جوړې کړي. تر دې نه مخکې اسټرالیا لوبډله توانېدلې وه چې 263 منډې د سریلانکا خلاف جوړې کړي، خو اوس چې دا تر ټولو زیات ټارګټ په شلاوریزو لوبو کې هغه افغانستان لوبډلې جوړ کړی ده چې 278 منډې دي. نو که مو دا ویډیو خوښه سوي لایک او شیر یې کړئ. که مو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، یا که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې پرېږدئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.